محترم مولوي صاحب یو ګران ورور د مسلم په نامه پوښتنه کوي، وایي د ټیپ د تلاوت نصیحت د حل و حرمت په هکله که چېرې معلومات راکړئ چې ثواب لري که څنګه؟ حضراتو نصیحت کول که پر دیوال لیکلی وي هم بیا تاسې منې او غږ به ورته نسئ اوروئ بیا چې پر دیوال وویشتل. ولې کلمة الحق ضالة المؤمن حدیث مقدس وایي د حق خبره دا د مؤمن مسلمان یو ورک مال دی. نو أينما وجدها فهو أحق بها أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. د یو سړي چې مال ورک وي، د یو سړي ایاد یې غوا ورکه وي، نو دا هر چا په لاس کې چې پیدا کړه دی به خپل مال وړي او قسم هغه خرڅوي هغه رانیولي هغه دې بیا خپل غم ګوري په هغه پسې به ځي. نو چې کلمه د حق دا د مؤمن مسلمان یو ورک مال دی. هر چیز چې دې پیدا کړي ای مؤمن مسلمانه دغه مال ستا دی، دا د حق کلمه ستا یعنې غل ونه شي چې هندو درته وایي چې خدای پاک واحد لا شریک دی، نو به سړی انکار کوي چې ته خو هندو یې ستا دا نو نه منم. خبره خو حق ده، دی که په ځان کې هندو دی. انظروا الى ما قال ولا تنظروا الى من قال. وګورئ هغه ته چې څه وویل، مه ګورئ هغه ته چې چا وویله. په چا څه کار لرې، هغه خبره چې حق وه هغه به منې. نو که د ټیپ د لارې ده، که د رادیو د لارې ده، که نصیحت سي، که قرائت سي، داسې به غوږ ورته نه سي شخصا لکه هغه عالم چې ته چېرته ولاړ وي. لکن مو بعضې مسائل د شریعت تفاوت لري. هغه چې جدیدي کتاب دی، هغه کتاب کې راوړي وایي دا سمع د ټیپ واجبه نه ده. دا معنا ده چې په ټیپ کې قرآن پاک ویل کېږي. اوس هم که سړی غوږ ورته ونه نیسي ګناهګاره نه دی. حتی دا آیات سجدي 14 ځایه په قرآن پاک کې آیاتونه شته چې هغه آیاتونه یا سړی په خپله یو آیات یا ټوله ووایي یا د بل واوري چې اراده د سمع او اورېدو کړې ده که نه پر دغه سامع او پر قاري، یعنې هغه ویونکي او هغه اورېدونکي پر دواړو سجده واجبېږي. اما په دغه آلات جدید کتاب کې راوړي چې کوم آیات سجدې که د ټیپه څخه چا واورېدي یا د رادیو څخه دواړه راوړي، رادیو او ټیپ وایي وجوب د سجدې نه راځي، ځکه دا عکس بله کېږي. داسې مثال لري لکه غره ته نږدې کې یو سړی ولاړ وي، دا کوچنیان ودرېږي باره نارې کې د اخوا خپل اواز دی اوري، باره دا کوچنیان وایي شیطانان دي چې ګرځي، د غره د خوا چې اواز په راځي دا دغسې وینې عکس بولي. نو په دې خاطر باندې چې هغه اصل صوت و اواز نه دی عکس دی، نو وایي وجوب د هغه سجدې د تلاوت نه راځي. حضراتو دا خو دا کتاب وایي، لکن زما خپله فتوا همدغه ده، خپل حکم وجدان مې دغه دی چې آیاتونه مقدسه که د ټیپ شروع وي زه غوږ ورته نیسم. که مې چیرې آیات ته سجدې واورېدې حتما زه سجده کوم. ولذا هم قرآن وکلم الله موسی تکلیما، پاک رب جل جلاله د موسی علیه السلام سره خبرې کولې. نو خبرې په څه معنا کولې؟ په دې فضا، په دې هوا، په دې مابین کې د مځکې و د اسمان پاک رب جل جلاله ایجاد د دا حروفو د دې اصواتو کاوه. نو په دا خاطر موسی علیه السلام د هغه طرف اورېدی چې الله خالق دلته نو که ټیپ دی که رادیو دی، خالق د هر شي الله جل جلاله دی. نو حضراتو احترام یې وساتي، نصیحت یې ومنئ، حق خبرې ومنئ، قرائت یې غل ونسي. که مو چیرې آیات ته سجدې واورېدي هغه سجده وکړي، وام که نه وه واجبه تاسې سجده وکړي اسمان نه نړېږي. او که چیرې واجبه وه او بیا مو پرېښوه نو حضراتو بیا د سړي غاړې بندېږي. نو احتیاط په دغه کې دی چې هم غل ورته ونسي، آیات ته سجدې که مو واورېدئ سجده واجبه ده هغه به وکړي. والصلاة